دروغ نه ځان ساتي. ها ګوره دا دروغ نه دی، داسې یو څیز دی بله ورځ په دې نوشهره کې که ستاسو خیال یې ډېر زیات طوفان راغلی و په مازدیګر کې او بیا اسلام آباد او پنډۍ او یو خوا بل خوا ډېره زیاته ګلیم شوی و او باران هم شوی و، نو په هغې کې په نوشهره کې یو کور داسې و چې هغې کې ورځ نیمه پس پته ولګېده چې چونکې د هغې خاوند چې و دا زنانه هغه بار او 3 بچي وو په کور کې، نو هغه چې ورځ نیمه پس خلک خبر شوي دي چې ورغلي دي، نو په هغه کور کې 3 بچي ماشومان چې وو، یو هلک غالبا او 2 ماشومان یې جینکۍ وې، هغه مړه پراته وو او هغه کومه زنانه چې وه نو هغه بېهوشه وه. بیا هغه هسپتال ته خلکو وړي دي، چې کله هسپتال ته وړي دي نو هغه مور خو یې بېهوشه وه، نو بیا خلکو هغې له د خپل طرف نه رنګونه ورکول. چا وله دا رنګ ورکو چې یاره دا خو چا وله په روټۍ کې څه اچولي دي، چا وله زهر ورکړي دي، یا یې زهریله خوراک کړی دی، یا یې د پلانکي ځای نه څه راوړي دي هغې خوړلي دي. نو دا دروغ خبرې ټولې خلکو مشهورې کړې د هغې په باره کې، حالانکې د هغې هغه والده چې وه هغه بېهوشه وه او تر هغې پورې هوش کې راغلی نه وه د سره. او یو انسان چې په هوش کې راشي نو هغه به بیا ووایي که والدې په هوش کې راغله نو هغه به ووایي چې موږ سره څه چل شوی، چونکې بهر طوفان تیر شوی او بهر چې ونو په هغه شپه باندې بجلي هم نه وه، نو اکثر خلک چې هغه کمرو ته ننوتي وو او ځان ته اکثر خلک د ماشو دپاره یا څه ولګوي یا داسې قسمه څه څیز ولګوي چې هغې باندې یا لوګي وکړي، نو کیدی شي د هغې د وجې نه د دې ماشومانو ساه بنده شوي یا کمره چې ده نو هغې کې داسې زهریله ګیس یا سلنډر هغه داسې کولو پاتې شوي یا د هغې ګیس لیک شوي، د هغې د وجې نه چې دی نو بیا دا ماشومان هغه وفات شوي دي او دا مور چې کوم نو دا بېهوشه شوې ده. نو د هغې پسې خلکو دومره لکۍ جوړې کړي دي که نه، دروغ لکۍ او هغه خبرې ورپسې کړي دي چې سړی حیران شي چې دا خلک په کوم طرف روان دی او دا پښتانه. اصل خبره چې ګورې رارسي که نه وایي چې رښتیا رارسي نو وایي دروغو کلي روان کړي، دا به زمونږ د مشرانو خبره کوله، هغه خبره نن سبا رښتیا شوې ده، مونږ یې په د خپلو سترګو وینو چې کله د رښتیاو پته لګي نو دا دروغ دومره خواره شوي چې سم لرې لرې پورې رسېدلي. نو تاسو کم از کم داسې څیزونو نه ځان ساتئ. ګوره دا متعدي ګناهي دا تر څو پورې چې په سوشل میډیا باندې چلیږي نو دا تاسو په دغه دروغو کې مکمل شامل یې، د هغې به پته ولګي چې آیا دا څه چل شوی. مور کوئی په هوش کې راله بیا به یې وروستو پته ولګي خو چا په روټۍ کې څه ورکړي دي او هغه ځای یو کس و هغه موږ ته دا خبره وکړه دلته راغلی و، ما ترې نه تپوس وکړو چې یاره نو ښار کې داسې چل شو. هغه بیا ما ته ووایي چې یاره څه الوګان وغیره هم خوړلي وو په هغه شپه او پیو کې څه ځلوبۍ هم خوړلې وې او څه داسې، نو پته به ولګي چې آیا د خوراک د وجې شوي دي، یو قسم خوراک یې کړی هم نه دی، یا په کمره کې چونکې بجلي تلې وه پنکۍ بند دي بجلي ني، نو یا څه داسې زهریله ګیس پکې بند شوی دی یا څه سلنډر لیک شوی دی، هر څه چل شوی، پته به بیا وروستو لګي، خو دروغ نه ویل پکار.